قابله احتمال دوام داری د عراق جمهور رئیس صدام حسین په غیر مترقبه ډول په داسې اقداماتو پورې کار کوي چې د ایران سره خپل اړیکې جدیدت دي او ایرانیان وایي چې دوی پرې بې حده خوشحاله شوي دي. د سعودي عربستان مسؤل وایي چې د سوریې یو هیات ریاض ته رسېدلی تر څو چې په سعودي عربستان کې د سوریې د استول شوي پوځ انسجام د نورو عربي هېوادونو د پوځونو د سرچینو سره متحد شي. د هند صدراعظم ښاغلي وي پي سنګ د هند په خلکو باندې غږ کړی چې د هېواد د تمامیت او خود ارادیت دفاع وکړي. د خبرونو وروسته به د نړۍ په وخت په پروګرام کې د خلیج په موضوع او هم په افغانستان باندې مرکې درته وړاندې کړو. خو لومړی د خبرونو تفصیل چې نن د کمال بیزادي درته ولولي. دا چې د عراق جمهور رئیس صدام حسین د کویت د اشغالولو له امله د نړیواله بې حده فشار لاندې دی، ایرانیانو ته یې د لویو خودګذرۍ اعلان کړی او هڅه کوي چې په تهران سره په خپلو اړیکو کې ښه والی راولي. د ایران د دغه اقدام هرکلی په چټکۍ سره کړی دی او د بغداد د راډیو په یوې خپرې شوې بیانیې کې د عراق مشر ویلي دي چې دی د عزیز د 1915 کال موافقه د عراق او ایران د پولو په موضوع باندې مني چې په دې کار سره د دواړو هېوادونو ترمنځ سرحدي کرښه د شط العرب اوبه په دوو برخو ویشي او په کال 1980 کې د شط العرب په ټولو اوبو باندې د عراق د حاکمیت ادعا یو د هغو دلیلونو له جملې نه و چې د ایران خاوره لاندې کړې وه. د عراق جمهور رئیس صدام حسین ویلي دي چې به په جنګ کې نیول شوي ایراني بندیان خوشي کړي او د ایران هغه خاوره چې د 1980 کال نه را په دې خوا تصرف کړې ده پرېږدي. یو ایراني ویاند وویل چې تهران بې حده خوشحاله دی هغه چې په پای کې د عراق لخوا نظریې منلې شوي دي او په دې اقدام سره به دایمي او پایداره سوله حاصله شي. له بلې خوا په تهران کې د عراق د بیانیې هرکلی شوی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان مرتضی سرمدي وویل چې ایران خوشحاله شوی چې نظریې په پای کې د عراق لخوا قبولې شوي دي. د وویل چې دغه اقدام به د دواړو هېوادونو ترمنځ د پایداره سولې په حاصلېدو منجر شي. د اردن باچا ملک حسین په واشنګټن کې دی او داسې عقیده موجوده ده چې د جمهور رئیس صدام حسین پیغام یې له ځانه ته وایلی. ملک حسین د دوشنبې په ورځ بغداد ته تللی او سبا به د جمهور رئیس بوش سره خبرې اترې وکړي. ملک حسین وروسته له دې ورسېده څه وخت چې جمهور رئیس بوش د عراق په ضد د اقتصادي بندیز د غښتلي کولو په هکله خبرې وکړې هغه چې به د اردن د لارې تجارتي حاصلات ته ودرېږي. جمهور رئیس بوش وویل چې دی هیلهمند دی چې اردن د خپل مسؤلیت په نظر کولو سره د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوی بندیز عملي کړي او زیاته یې کړه چې که چیرې دا کار یې وکړو نو امریکا متحده ایالتونه چمتو دي چې د اردن مالي تاوان د سعودي عربستان واکمن وایي چې د سوریې یو هیات ته رسېدلی تر څو چې د سوریې د استول شوو قواو په انسجام کې په سعودي عربستان کې برخه واخلي هغه چې به د نورو عربي هېوادونو د قواو سره یو ځای شي. په دغه راز ویل شوي دي چې اعلان شوی چې بنګلادیش به هم خپل یو څو قواوې واستوي. په یو بل انکشاف کې د رویټرز د خبر رسولو اژانس وایي چې د ترکیې مقاماتو وویل چې د ترکیې د موسین په بندر کې عراق ته خوراکي مؤسسه او نښلونې کارولې. د قاهرې نه ترافیکي ویل شوي دي چې د مصر واکمنو ویچیانو ته اجازه ورکړې ده تر څو چې هلته رادیوي انصاف او خپرونې یو سټیشن پرانیزي. بنګلادیش اعلان کړی دی چې د یو شمېر نظامي قواوې د پاچاهانو د غوښتنې په مقابل کې سعودي عربستان ته واستوي. د بنګلادیش د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي عبدالاحسان وویل چې دغه غوښتنه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر د مرستیال لخوا جمهور رئیس ارشاد ته رسول شوې وه او دا چې د بنګلادیش او سعودي عربستان ترمنځ نږدې اړیکې موجود دي دغه غوښتنه منل شوې ده تر څو چې د خلیج په سیمه کې استقرار اعاده کړی شي. ښاغلي احسان وویل چې د بنګلادیش د پوځ شمېر به چې واستولی شي تر اوسه پورې نه دی فیصله شوی. د هند صدراعظم ښاغلي وي پي سنګ د هند په خلکو باندې غږ کړی چې د خپل هېواد د تمامیت او خود ارادیت دفاع وکړي. په دې کې په یوه وینا کې د خپلواکۍ د ورځې د لمانځنې په مناسبت ښاغلي سنګ وویل چې د هغو سره به هېڅکله روغه جوړه ونه کړی شي هغه چې دوی د هند اتحاد ته چلنج ورکړی. دوی ویل چې د هېواد ساتنه یوازې د دفاعي قواو مسؤلیت نه دی او دی په دې عقیدې دی چې که ضرورت ولیدلی شي هند به په خپلو ټولو ټولګو کې انساني دیوال جوړ کړي. په دغه جلوس کې د غیر معمول سره سم امنیتي چارې وروسته له دې چې د هندوانو په یو معبد کې
د بم د چاودنې نه وروسته 15 تنه ووژل شول مضبوطې شوي دي. د جمعه پښتون په افغان نهاد ویلي دي چې دوی دغه بم ایښی و. په سریلانکا کې پوځونه وایي چې د دغې شمالي په شمال کې د بېلتون خوښوونکو تامل پلانیانو د یوې ناڅاپي حملې په اثر 10 تنه عسکر وژلي او 2 تن نور ټپیان شوي دي. دغه حمله هغه وخت وکړل شوه څه وخت چې عسکر د سنهالیانو د روسیې د خیرې کولو نه وروسته په کورنرا کې خپل کمپ ته د بیرته ستنېدو په حال کې و. په کولمبو کې د بي بي سي خبریال وایي دغه حمله کوي چې تر کومه حده پورې د هېواد په شمال کې وسله وال پوځ د خطر سره مخامخ دي. په بلې ټوټې کې په جسما کې د پوځ محاصره شوې کلا د اویانو د درندو ډزو لاندې په تقریبا 4 ساعتونو لپاره موږ ته راغلې وه چې یو عسکر پکې وژل شوی دی او رسمي معلومات وایي چې 6 تنه یاغیان چې د هند له جنوب نه د ماهو په وسیلې راټولوتل د باعث او د ډلو په اثر وژل شوي دي. دا خبرونه تاسو د لندن نه د بي بي سي پښتو خپرونه په ځانګړو ټاکنونه 15 140 او منځنۍ صفحه 202 مترو کې اورئ. اوس هم د خبرونو د تعلیمي پروګرام نړۍ ورواز په لومړۍ موضوع. د عراق مشر صدام حسین نن له ایران سره هغه غوښتلي چې د هغو کالو نه راپدې خواینه منلې په خپل پیغام کې قبول کړي دي. خو د ایران د یوې بلې غوښتنې په باب چې د خلیج د جنګ تاوان ورکول دي څه نه دي ویلي. د صدام حسین وینا نن د بغداد له رادیو نه د هغه پیغام داسې شروع شو. السيد الرئيس علي الرئيسي الاستنجاب المحترم رئيس جمهورية إيران الإسلامي د ایران د اسلامي جمهوریت جلالتمآب محترم ابي اکبر رفسنجاني هر څه د مخه ستاسو د هغه وړاندیز هرکلی کوو هغه چې مو په خپل ځواده پیغام کې د 1990 کال د اګست د میاشتې په 8مه نیټه د بندیانو د تبادلې په هکله رالیږلی و. دوهم موږ چمتو یو چې تهران ته یو هیات در ولیږو او یا خو بغداد ته ستاسو د نوري هیات راولېږلی شي تر څو چې د موافقو د لاسلیک کېدو لپاره تیاری ونیسو. دریم د ښه نیت له امله زموږ د پوځ ایستل دا د 1990 کال د اګست د میاشتې په 11مه چې د جمعې د ورځې سره مصادف دی پیل شي. موږ خپل ټول پوځ چې ستاسو د ټولو په اوږدو کې پروت دی وباسو او محدود شمېر به چې سرحدي محافظین او پولیس به پکې شامل وي چې د ورځنیو پروړو سره معامله وکړي پرېږدو. د عراق د جمهور رئیس صدام حسین د محرم د میاشتې 20مه نیټه. صدام حسین په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو له لوري د نړۍ له مخالفت سره د کویت په نیولو مخامخ شوی نو فیصله یې کړې تر څو ایران هم د نورو ملکو په لړ کې په عراق ونه پارېږي. د بي بي سي مباشر راجر هارډي د صدام حسین نوښت داسې څېړي. د عراق د وړاندیزونو په هکله سوال دا دی چې ایران څنګه کولی شي چې د عراق د مهمو امتیازونو ته لا ووایي. که چیرې عراق په کویت کې مداخله نه وای کړې او نړیوال بحران یې نه وای رابرسېره کړی نو موضوع ساده وه. په دې صورت کې که چیرې تهران د بغداد د اخلاص په هکله قانع وای نو د صدام حسین د وړاندیزونو هرکلی به یې کړی وای او د دواړو هېوادو ترمنځ د 2 کلن اوربند په پوره سوله د بدلېدو مذاکرې به یې پیل کړې وای. ولې اوس صدام حسین خپل وړاندیز په داسې وخت کې کړی چې د امریکې په مشرۍ کې راجمع شوو پوځونو او د اقتصادي تهدیدونو سره مخامخ دی. همدا موضوع ده چې عراق د ایران د بېطرفه ګرځولو او د دې هېواد د تهدید د له منځه وړو لپاره ضرورت لري. اوس سوال دا دی چې د خلیج د 8 کاله اوږدې جګړې د ترخو پېښو وروسته ایران د صدام حسین سره په مرسته کولو کې ګټه ویني او که نه. د ایران د مشرتابې لپاره د 2 بدو خواو ترمنځ انتخاب دی. د عراق سره سوله کول به د عراق لخوا د کویت د نیولې قبله ونه وي ولې دا کار د تهران لخوا کلک محکوم شوی دی. ایران که د عراق سره سوله ونه کړي نو داسې به ښکاره شي چې د امریکې په مشرۍ په خلیج کې د ورکړل شوې وظیفې د قوې تایید کوي ولې ایرانیانو په دې قوه لا زیات انتقادونه کړي دي. د ایران په مشرتابه کې د یو زیات شمېر کسانو لپاره دا ګرانه وي چې د صدام حسین د سولې وړاندیزونه ومني. د صدام حسین اقدام کېدای شي د خلیج د عرب هېوادونو په خوا کې د یوې مشرتابې د منځته راتلو امکانات بهتره کړي او دا کار د اوږدې مودې لپاره د ایران په ګټه نه ښکاري. برسېره پر دې که چیرې ایران د عراق خوا ونیسي
جمهور رئیس رفسنجاني باید د لویدیځې نړۍ سره د خپل اړیکو د ښه کېدو او د ایران د اقتصاد د بیا رغولو هر ډول هیله له لاسه ورکړي. دا ستونزه یوازې په ایران پورې محدوده نه ده. زیاتره عرب او هم په درېیمه نړۍ کې یو شمېر ملکونه دې ته مجبوره شوي چې د عراق او امریکې په منځ کې انتخاب وکړي. هغه ملکونه چې د عراق د څرګند تېري په هکله شک لري د یوې او بلې خوا سره د ملاتړ په ښکاره کولو کې زړه نازړه دي. که چیرې ایران د سلامه شوی وړاندیز ومني، دا به نه یوازې د عراق د جلا نه پاتې کېدو سره مرسته وکړي، بلکې یوه بله داسې اشاره به وي چې د خلیج روان بحران په منځني ختیځ کې د اتحاد بڼه د ډېرو کلو راهیسې خورا بنیادي لارې ته اړولې ده. اوس هم په خلیج کې د کارګرو وضعې ته کتنه. د پاکستان د موقت حکومت صدراعظم مصطفی جوکوی نن وویل چې سعودي ته د پاکستان د عسکرو له لیږلو نه هدف د مکې نه حفاظت کول دي. ښاغلي جوکوی زیاته کړه چې د پاکستاني کارګرو له امله چې په کویت کې ایثار شوي دي له عراق سره په تماس کې دی. د بلې خوا د سریلانکا حکومت اوس واضح کړي چې داسې پلانونه لري چې د الوتکو په ذریعه خپل ملي طرفدار له کویت نه وباسي. د آسیایي ملکو کارګر نیول شوي کویت نه اوس په تېښته کې دي. ځکه ویل شوي وو چې یو شمېر کارګر چې د پوځي اشغال په لومړۍ ورځ نیول شوي وو اوس له کویت نه خوشي شوي دي. دا دی د عتیق صمد راپورټ. په خلیج کې ډیپلوماتان وایي چې عراق ټول هغه آسیایي اتباع چې په کویت کې د خپل اشغال په لومړۍ ورځ نیولي وو خوشي کړي دي. دوی وایي چې دغه معلومات یې د پاکستاني کارګرو نه چې له کویت نه دوبۍ ته را رسېدلي دي لاسته ورولي دي. پاکستانیانو ډیپلوماتانو ته وویل چې د بنګلادیش او پاکستان اتباع د نیول شوو کسانو په ډله کې شامل وو. ضمناً له کویت نه د آسیایي کارګرو د وتلو بهیر سعودي عربستان ته روان دی. تر اوسه پورې 15,000 تنه بنګلادیشیان، 1,500 تنه پاکستانیان او 50 تنه هندیان عربستان ته رسېدلي دي او پاتې برخه یې په سرحد کې د تېرېدو انتظار لري. د دوی د هېوادونو ډیپلوماتان زیاتوي چې د سرحد څارونکي د هغو خلکو د شمېر د معلومولو له امله د ستونزو سره مخامخ دي هغه چې د سرحد نه پورې وځي او د مهاجرینو هغو کمپونو ته ستنېږي چې د سعودي عربستان د واکمنو لخوا د ځای کولو لپاره جوړ شوي دي. د مهاجرو کمپونه په ریاض کې د ملاز په سټیډیوم کې د روانې اونۍ په سر کې د پاکستان، بنګلادیش او هند د مشرانو په مقابل کې پرانیستل شوي وو. توقع کېږي چې د دغو هېوادونو سفارتونه په سعودي عربستان کې خپل ترتیبات ونیسي تر څو چې خپل اتباع بېرته خپلو هېوادونو ته واستوي. ځینې هندي او پاکستاني اتباع لا پخوا خپلو هېوادونو ته ستانه شوي دي، خو د بنګلادیش د بهرنیو چارو سکرټر BBC ته وویل چې حکومت په اوس وخت کې داسې پلان نه لري چې بنګلادیش اتباع بېرته خپل هېواد ته واستوي. یوه ډیپلومات په ریاض کې وویل چې د هند د نیمې وچې کارګر له کویت نه وځي په دې عقیدې دي چې راتلونکی وخت امیدواره کوونکی نه پرېږدي او هغه خلک چې سعودي عربستان ته رسېږي راپورټ ورکوي چې خوراکي مواد په کویت کې د کمېدو په حال کې دي او هره ورځ هرې کورنۍ ته د 5 ډوډیو زیره مقرره او ورکول کېږي. دوی اضافه کړې ده چې تش په نامه د سولې کمیټه چې اصلا د فلسطینیانو لخوا جوړه شوې ده خلک مجبوروي چې پرته د اجرت اخیستلو نه کار وکړي. ضمناً هغه مصریان چې د سرحد نه راپورې وځي راپورټ ورکوي چې عراقي قواوې هڅه کوي چې مصري او کویتي اتباع سعودي عربستان ته د ورتېرېدو نه منع کړي. اوس هم د خلیج نه د افغانستان په لور په خوست کې د مقاومت او کابل قواو ترمنځ جنګونه دوام لري. د محاذ ملي د خوست قومندان شیخ خان جلال خان چې همدا اوس بېرته راغلی د کابل د هغې ادعا په باب چې وایي تر 5,000 پورې د مقاومت غړي او پاکستانیان خوست ته نږدې راټول شوي او غواړي چې په خوست حمله وکړي. ما ته خپل چې شهید له پېښور نه داسې وړاندې کړو. زه کله له خوست راغلی دا بلکل دروغ خبره ده. دا بلکل دروغ ده چې خوست سره مارکره شوې ده هغه شکل باندې مارکره ده میدان د نجونو وځي او په پوستو باندې خپله د غم حملې کوي. هغه نه موږ سره عربیان شته نه موږ سره پنجابیان شته نه موږ کوم شي کې نوی بندوبست کړی ده. دا د دنیا د دروغ دي چې وایي. د آخر ځل لپاره چې څو میاشتې مخکې ما خبرې در سره وکړې داسې معلومېدل چې مجاهدین هوایي ډګر ته په خوست کې ډېر نږدې شوي وي. ولې د خوست محاصرې دومره دوام کړی ستا په فکر؟
دلته دا چې متحد اوس مغرور په تصمیم هواره ته هغه له میمونه ډېر استفاده کې په هواره کې ډېر سخت میمونه دي او بیا چې کابل یا د مسکو څه په زور کې ده هغه ټول په خوش استعمالېږي یو عسکر ما ته زندې شپو کې راغلی وو هغه ما ته دا وویل ما اوجر تیارې په خپله باندې وشمېرلې چې هوایي میدان کې ولاړې وې چې مجاهد په توپه لګېدلې وې یو هغه له خپله شرمه چې هم د کابل وخوات د خوست په هوایي میدان او په خوست باندې شرمېږي او مسکو ته شرمېږي ځکه چې هغه دواړه شریک قدرت ته پوهېږي موږ په خوست باندې ته په خپله همدا اوس د وردګو میدان له یوه سفر نه بېرته راغلی یې موږ دلته خبر شوي یو چې هلته هم جنګونه او برخوردونه روان دي کولی شي په دې حصه کې خپل چې شمدید نه معلومات موږ ته راکړي هغه جنګ دپاره زه تللی وم هغه د کوچیانو او د وردګو له منځه ژوند شوی و خو جنګ په داسې شکل باندې و چې خو وردګو ویل دغه خاص د حزب اسلامي له طرفه له کوچیانو سره جنګ شوی ده او د حزب اسلامي خلکو ویل چې نه دا قانوني جنګ و بیا موږ درې میاشتې نور د نورو تنظیمونه او د نورو قامونه لکه د زدرانو د پکتیا نور قمندانان راغلي وو او د لوګر قمندانان وو هغه وویل سوال یې وکړ چې تاسې څه وخت ډزبندي وکړئ او ما خپل نظر دا و چې دا درې میاشتې ډزبندي ورسره وکړم نو موږ په خپل مدیان وپېژنو بیا ما ورته وویل که هغه حزب اسلامي او که قانوني جنګ کې موږ کومه اندېښنه نه ورته کوو دغه موږ چې په خپله شکر اتفاق اتحاد کوچیانو کې بیا مزه خلکو چې ډېر ښه اتفاق ده موږ داسې ورسره ویلي دي چې موږ یو حزب اسلامي سړی را ولاړ چې د یو تنظیم کوچی مړ کړي نو په خپله د حزب اسلامي سړی به ولاړېږي هغه سړی به وژني او که د محاذ خلک را ولاړ چې یو کوچی مړ کړي همداسې د ټولو تنظیمونه او د محاذ کوچی به ولاړېږي هغه سړی به وژني موږ چې خپله قانوني اتفاق ده موږ د اتفاقي نشته نو دا جنګ د چا تر منځ شوی و د ستاسو کوچیانو او وردګو او که ستاسو کوچیانو او حزب اسلامي تر منځ د وردګو مستقمانه یو به وویل چې یو حزب اسلامي تاسې سره جنګېدلی ده او حزب اسلامي وویل چې نه دا ټول وردګ تاسې سره جنګېدلي دي او مرګ زه به دواړه خواته شوی وم ما څه وخت ورکړه زه دا خبره پېژنم چې یا خاص حزب اسلامي شي او یا عام وردګ شي ښه شیرخان کوچی اصلا دا جنګ په څه شي باندې شوی ده دا جنګ په دې شکل باندې شوی و چې وردګو دا خبره ورته کړې وه چې تاسو زموږ منطقې ته مه راځئ یا کوچیانو ورته وویل چې موږ دا منطقې ته خامخا درځو ځکه چې دا غرونه خو مخکې هم د کوچیانو وو او کوچیانو به هلته مارونه کې څه وو کوم د خان د وګیر خو نه وو کوچیان په هره منطقې کې په غرو کې آزاد دي اول تاریخ نه له اوسه پورې آزاد دي دا و شیرخان جلال خیل په ایران کې د مشته شیعه تنظیمونو ترمنځ انشعاب راغلی ځکه ځینو یې خپل مرکز پېښور ته او ځینې نور د پخوا په شان په ایران کې پاتې دي ما په پېښور کې په دې باب له حامد علمي نه وضاحت وغوښت او هغه داسې وویل نن ورځ په پېښور کې یو کانفرانس جوړ شو چې په هغې کې د آیت الله نور احمد تقدسي د ائتلاف اشکانه سخنګوی په دې خبره وکړه او په دې کې علاوه بر دې د سازمان پاسداران شورای اتفاق سازمان جبهه متحد حرکت اسلامی نمایندگان هم پکې ګډون درلود دوی اعلان وکړ چې دوی د شورای ائتلاف مرکز چې مخکې په ایران کې اوس پاکستان ته یعنې پېښور ته انتقال کړی دی دوی تاسو وویل چې مخکې چې شورای ائتلاف په ایران کې وو دوی خپل تنظیمونه منحل کړل او حزب وحدت جوړ کړل او اوس داسې معلومیږي چې د دوی مناسبات د حزب وحدت سره وران شوي دی ځکه دوی حزب وحدت په ایران کې پاتې شوي او د دوی مرکزونه په پاکستان کې انتقال کړل ښه اوس نو په دې حزب وحدت کې چې په ایران کې پاتې شوی ده کوم تنظیمونه شامل دي اول چې حزب وحدت تشکیل شوي وو او تاسو ویل کېده چې نه حزبونه چې په ایران کې پراته دي هغوی پکې برخه لري اما وروسته معلوم شو چې حرکت انقلاب اسلامي د شیخ آصف موسوي تنظیم شورا د سید الله بهشتي او پاسداران جهاد او جبهه متحد حزب وحدت سره یو ځای شوي نه دی او وروسته حزب الله چې مرکز یې په هرات کې دی هغوی هم د حزب وحدت نه جدا شو او وروسته پنځه تنظیمونه لکه شورا حرکت پاسداران جهاد جبهه متحد و حزب الله خپل مرکزونه په پېښور کې راټول کړي او په ایران کې په حزب وحدت کې سازمان نفذ سپاه نهضت او دعوت هغوی په حزب وحدت کې پاتې شو اما د دې تنظیمونه د شورای ائتلاف تنظیمونه ځینې غړي
غواړم پوښتنه درنه وکړم چې په بادغیس کې ښکاري چې جنګ دوام ولري. په دې حصه کې پېښور ته څه رقم راپورټونه راغلي دي؟ ولې تر اوسه پورې چې پېښور ته راپورونه رسېدلي وو، تاسو ویل کېده چې مجاهدین تقریبا 2000 په شاوخوا مجاهدین د اسماعیل خان د قماندې لاندې د هرات د بادغیس د مرکز کرایدان باندې عملیات شروع کړي دي. ایجي هم داسې یو ځینې موفقیتونه لاسته راغلي اوس لکه د یو څوک کدیر په قیاجات کې پاته شوي دي او تقریبا پرونه 1.5 بېلسلامه مجاهدین لاسته راغلي دي. او داسې معلومېږي چې د دې راپورونه چې رسېدلي دي داسې ګزارش به کوي چې مجاهدین اوس ډېر خاص ډېر نږدې دي او تقریبا په 1 کیلومتر د ښار کې موقعیت لري. یو بل جنګ چې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې روان ده هغه هم د شیعاګانو او د پښتنو ترمنځ ده. په پېښور کې تنظیمونه او د هغوی اخبارونه او مشران د دې جنګ په باب چې په ځمکو په کلو باندې ده په هغه باره کې څه وایي؟ په پېښور کې اکثر اخبارونه او چې تنظیمونه خبرې کوي د دې خبر نه ډېر متاسف دی، یعنې دوی د دې خبر راضي نه دی. خو زموږ فقط دا مشکل دی د موقت حکومت او د ایران ګروپونو چې طرفداران چې نمایندګان ولیږي او د دې خبرې په حل کړي. او باید ووایي چې تر اوسه کوم مؤثر اقدام په د دې جنګ په ختمولو کې د حکومت طرف نه موقت طرف نه او د ایران تنظیمونو طرف نه صورت نیولی نه دی. دا و له پېښور نه حامد علمي. اوس هم د خپرونې په پای کې د ځوانانو نړۍ. پښتو خپرونې د ځوانانو د نړۍ یو پروګرام ته ښه راغلاست. تر دې پورې را د خطو تودرې څنګه په لاس کې نیولې ده؟ اختر وروره دا یو له لیکونه دي چې اورېدونکو راستولي دي. زړه مې دی چې په ننني پروګرام کې ورته ولولم. مهرباني وکړه. د پکتیا ولایت د خوست د ځینې خیلو څخه یحیی خان ځینې خیل وایي چې د روژې مبارکې میاشتې په لومړۍ شپه تاسو د ځوانانو په پروګرام کې د هغو روسانو او ستاسو په نظر تاجکو او ازبکو سره مرکې کړې وې کوم چې افغانستان ته د پاپره کارمل د ملاتړ لپاره راغلي وه او د ډېرو پوښتنو پوره ځوابونه یې درکړل. قربان نومي عسکر دا هم وویل چې کاشکې بیا هم افغانستان ته تللی وای، خو یوه خاطره یې دا هم څرګنده کړه چې د افغان جنو سره یې واده کړی وای. او نبي ورور خو جواب ورکوي چې دلته خو ښکلې ښکلې نجونې شته، خو دوی د افغان جنکیو ارمان کاوه. نو له ښه مرګه دا د نبي جان هم زموږ سره په سټوډیو کې ناست دی. نبي جانه دا یې تاسو سیدې خورې هلته دوه ډوله متاهل افغانان ما ولیدل. لومړی ډله هغه کسان وو چې درس یې په شوروي کې خلاص شوی وو، خو څرنګه چې په افغانستان کې لا هم جنګ روان دی نو نه یې غوښتل چې بیرته ولاړ شي او د دې لپاره یې ودونه کړي وو چې قانونا ورته استوګنه ورکړل شي. دوهمه ډله هغه افغانان وو چې له تاجکو جنکیانو سره ودونه کړي وو او غوښتل یې چې بیرته کابل ته لاړ شي تر څو په ګونده حکومت کې خپل کار تعقیب کړي، خو د هغو مېرمنې حاضرې نه وې چې افغانستان ته په دې مرحله کې ولاړې شي. د مرکزي اسیا ځوانان چې په افغانستان کې جنګېدلي وو د افغانانو په باب ډېره ښه خاطره درلوده، ځکه هغوی حیران وو چې څرنګه د دې کوچني هېواد بېوزلو خلکو وکړی شول چې د شوروي د پوځي تیري مخه ونیسي. پس تقریبا هر یو تن چې ما ورسره ولیدل دا آرزو یې درلوده چې په صلح کې هم یوه ورځ بیا له افغانستانه لیدنه کتنه وکړو. نبي جانه ډېره مننه. د باجوړ ایجنسۍ د عنایت ښار څخه ښاغلی ګل وزیر وایي چې اوس ټوله نړۍ په دې فکر کې ده چې افغانان په خپلو کې سره وښتي دي او وایي چې اوس خو روسي لښکرې نشته، د چا سره جهاد کوي. خو زموږ جواب دا دی چې موږ مهاجر افغانان یو، دوی زموږ ځوانان شهیدان کړه، ښځې یې کونډې کړې، واړه یې یتیمان کړه، افغانستان یې وران او ویجاړ کړي. اوس نجیب الله په کومو سترګو د افغان مهاجرینو سره په یوه پیسه ډوبې کړي. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم د پروګرام په دې برخه کې د خدای بخلي استاد اولمیر په اواز یوه سندره چې وایي مستې منګی بر وړی دی، زړه مې در بر وړی دی، علامه لیار سیار د هنر وړی دی. نو د لویدیځ کلتور د خپلو نیاکانو د هغو سره ګډ کړی او حتی تر دې چې ځینو یې په تمامه معنا د خپلو نیاکانو د کلتور سره خدای حافظي مګر د برطانیې په مسلمانې ټولنه کې یو لړ ځوانان باوجود له دې چې په غربي کلتور کې اوسي خپل اسلام او د خپلو نیاکانو دود او دستور یې نه دی هېر کړی او د هغو د جملې څخه یو هلک چې کمال نومیده او د 21 کالو په عمر دی داسې فکر کوي. I wouldn't personally, as a Muslim, and I wouldn't expect any other Muslims to take alcohol, take pork, backstreet abortions, drugs,
You name it, all the... زه شخصا په خپله په صفت د یو مسلمان به هیڅکله شراب د خوږ غوښه او د شپې لخوا د نڅاو ځایونو ته ولاړ نه شم. دغه راز په صفت د مسلمان زه باید د مخدراتو، زنا او بدفلقۍ څخه ځان وساتم. همدا شیان دي چې لویدیځه ټولنه یې د بدې ورځې په لور روانه کړې ده. د دې شیانو په رد سره کمال وایي چې زه یو بنیادګر یم. Really, it really depends on what you mean by fundamental. You mean fundamental as in our guiding principle? Yes, we are fundamental. تر هر څه دمخه سړی باید په دې ځان پوهه کړي چې بنیادګر څوک دی. که چیرې د بنیادګرۍ نه مقصد د اسلام په لارښوونو او د رسول علیه السلام په دود او دستور باندې عمل وي، نو بیا زه بنیادګر یم. که ستاسو د استدلال په همدې بنا وي، نو بیا د برطانیې صدراعظمه هم بنیادګره ده، ځکه هغه کاپیتالیستي دولت اصول لري او هېڅوک نشي کولی چې د هغو څخه یې وخوځوي. په صفت د بنیادګر موږ د خدای د کتاب قرآن لارښوونه او د رسول علیه السلام په سنتو باندې عمل کوو. که په دې عمل ماته څوک بنیادګر وایي، زه پرې افتخار کوم. په برطانیې کې ځینې مسلمانې ښځې د خپل د وطن دودیزه کالي او حجاب اغوندي، مګر هغه سوال دا پیدا کېږي چې آیا دا ښځې حجاب د اسلام د نقطې نظره اغوندي او که په دې هکله کوم بل عامل هم موجود دی. The reason that I dress like this isn't not to excite men. It's not because I think it's modest or because someone else thinks it's modest. And it's not. زما هدف د دې جامو د اغوستلو نه دا نه دی چې د خلکو پاملرنه ځان ته راجلب کړم او یا دا موډ او فیشن دی، بلکې دلیل یې دا دی چې زما په عقیده زه په دې جامو کې حس د ارامۍ او سوکالۍ کوم. نو قدرمنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د نننۍ ورځې پروګرام هم سرته ورسېده. تر راتلونکي چهارشنبې درنه اجازه غواړو. روغ، خوښ او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان. او د دې هفتې د ځوانانو پروګرام اوس دومره وخت لرو چې غواړو درته یادونه وکړو چې زموږ د ابادۍ د غږ په نوم یوه ساعته خپرونه چې یوازې د جمعو په ورځو په پښتو او دري ژبو په لنډو څپو 14:15 مترو باندې خپرېږي. تاسو کولی شئ د افغانستان په وخت د ماسپښین له 2:30 بجو نه تر 3 بجو پورې واورئ. دا وخت به په پاکستان کې نیم ساعت وروسته وي او په لندن کې دا وخت د سهار له 11 بجو نه تر 12 بجو پورې کېږي. نو زموږ دا نیم ساعته خپرونه هم په څو شېبو کې پای ته رسېږي. تر سبا سهاره پورې د افغانستان په وخت 9 بجې چې په